أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. دی آیت مبارکه کې د رمضان متعلق سم مسائل د ورځې او د شپې ذکر کوي. دی آیت شان نزول کې مفسرینو فرمایلی دي چې ابتداءً روزه چې وه دای د نیولو طریقه دا وه چې کله به یو سړي ماښام هغه اوده شولو نو په اوده کېدلو سره به روژه شروع شوله او بیا په ماښام سره روژه ماتېده. یو صحابي هغه د زمیندارۍ کار به یې کولو نو هغه چې کله ماښام راغی د روژې په انتظار د روژه ماتې په انتظار کې و نو په دغه دوران کې دی اوده شوی دی. چې دی اوده شوی دی نو هلته کې پې دویمه روژه شروع شوله. د روژه اډو ماته نه کړله، دویمه روژه یې شروع شوله. په ساباله دی بیا راغی او بیا د روژه ماتې په انتظار کې ناست و او چونکې د دوه ورځو وږی و جو بیا چې کوم دی نو کمزوري پې راغلې و، بیا یې سترګې ورغلې او دغه شانتې دوه ورځې او دوه شپې په ده باندې په ولږه باندې راغللې. نو په سباله دی بیا د ډېر ولږې د وجې نه بېهوشه شو. نو الله رب العزت په دې حکم کې اساني راوستله او فرمایي چې یو دوه صحابه و د هغوی نه د روژې په شپه باندې هغه د بیبي سره د مباشرت واقع د هغو نه سرزد شوله. نو الله رب العزت د دغې وجې نه په دې حکم کې اساني پیدا کړله. دا یې شان نزول هغه مفسرینو ذکر کړی دی او د دې آیت د ماقبل سره ربط هغه یو طریقه په دې طریقې سره بیان شوی دی چې مخکې آیت کې وفرمیل فلیستجیبوا لی، نو پکار د دوی له چې دوی د زما د احکاماتو باندې عمل کوي. نو هغه احکامات دی آیت کې ذکر کوي چې هغه احکامات دا دي. فرمای احل حلال کړلی شی ده لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام شپه د روژې، د روژې شپه ستاسو دپاره حلال کړلی شوه. الرفثو دپاره د نزدېکت الی نسائکم خپلو بیبیانو ته، د بیبي سره نزدېکت چې دی دا ستاسو دپاره د روژې په شپه کې هغه حلال کړلی شو. او فرمای هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دوی دغه بیبیانې ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د دوی دپاره لباس یې. یعنی مراد دا دی لکه څنګه چې لباس یو انسان ته ډیر زیات نږدې د هغه د وجود سره لګېدلی، نو دا بیبیانې خو هم داسې دي چې انسان د هغوی سره ډیر نږدې پاتې کېږي یو کور کې. نو فرمایي چې تاسو دا ستاسو دپاره چونکې لباس دی، نزدېکت دی، نو دا په دې کې ستاسو دپاره دا اساني وکړلی شي چې د ورځې خو تاسو به مباشرت نه کوئ، البته د شپې تاسو دپاره اجازت درکړلی شو. او دې کې خو مفسرینو ډېر حکمتونه بیان کړي دي د لباس کې، چې دا یعنې یو دا دی چې دا زنانه د نارینه دپاره لباس دی. کله چې د یو نارینه نکاح وشي، واده وشي، نو دی پټ شي، دی محفوظ شي، د شرمګاه چې ده
دا محفوظ شي د دنه بیا د ګناه د سرزدیدلو نه محفوظ شوله. او دغه شانتي زنانه چې ده کله چې دای نکاح وشي نو دا هم ګویا چې د خلکو د نظرونو نه وځي نو دا د یو بل لپاره لباس دی. علم الله معلومه و الله ته انکم یقینا تاسو کنتم یی تختانون چې خیانت پکوي انفسکم په خپل نفسونو کې. ان کم حکم د روجې چې تاسو ته بیان شیو او ګران حکم چې په وده کېدلو سره بیا ستاسو به روجه شروع شوله او د روجې شپه ستاسو لپاره حلاله نه وه نو دا حکم مشکل نو الله ته پته وه چې تاسو په دې مشکل حکم کې به خامخا خویږئ خطا کېږئ به خیانت به کوئ نو فرمای فتاب علیکم نو رحم وکړو الله تعالی په تاسو باندې او ستاسو دپاره په دې حکم کې اسانی راوسته. وعفا عنکم او معافي وکړله تاسو ته ستاسو نه چې دا کومه غلطي شوې وه د هغه غلطۍ تاسو ته معافي وکړله تاسو ته یو ګناه معاف کړله. فالآن باشروهن نو اوس تاسو مباشرت کوئ کوروالی کوئ د دوی سره وابتغوا ما كتب الله لكم او لټوئ هغه چې لیکلی دی الله تعالی ستاسو لپاره په تقدیر کې مراد تی الواد دی یعنی گویا چې ستاسو د مباشرت او د کوروالی مقصد دی هغه د نسل سیوا کولی محض شهوت پوره کول نه. وکلو واشربو او خوراک سکاک کوئ یعنی د روژې دا شپه چې ده په دې کې ستاسو لپاره هغه دغه کوروالی هم جایز شولو او خوراک سکاک هم ستاسو لپاره د روژې په شپه کې جایز دی حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود چې واضح شي تاسو ته تار سپین د تار تور نه من الفجر د سحر نه مراد دا دی چې د سحر د راختلو پورې چې هغې ته مونږه صبح صادق وایو په کم وخت کې چې سحر اذان کیږي نو د هغه وخته پورې تاسو خوراک سکاک او کوروالی کولی شئ. او فرمایي چې د سحر چې دی دا واضح شي په دې مشرق باندې یو سپینوالی را پیدا شي چې دا سپینوالی او دای لپاسه توروالی یعنی سحر هغه معمولی غونده کې سپینوالی راښکاره شي دومره زیات سپینوالی نه لږ معمولی سپینوالی او ورسره مغرب طرف ته دا توروالی هم هغه تیاره هم د دې تشبیه ورکړه د سپین او د تور تار سره مراد ته سحر راختل دی. نو فرمایي چې عام طور باندې د سحر دا راختل چې دی یو په دې کې مشاهده ده او یو په دې کې حساب دی چې کله حساب وکړلی شي نو په حساب په اعتبار سره چې کله نور 18 درجې زیر افق ته راورسي 18 درجې زیر افق ته نور راورسي یعنې د ځمکې د سطحې نه 18 درجې لاندې دې ته دا نور راورسي نو دغه ټایم چې دی دا صبح صادق تاینه شروع کیږي دا حساب دی. او یو دی نظاره کول چې ته محسوس کړي چې او رڼا راغله نو دغه دا دواړه صحیح دي
خبرې خو دواړه صحیح دي، یو مشاهده ده او یو حساب دی، لیکن مسله دا ده چې په دې دواړو کې د 20 منټ فاصله یعنی دا مشاهده چې کله کیږي چې هغه سپینواله او محسوس شي هغه 20 منټ پس کیږي، او د حساب په اعتبار سره د انور چې د ځمکې نه لاندې 18 درجې ته راورسي نو دا د هغې نه یو 20 منټه مخکې. دې د وجې نه پخوا ترتیب دا و چې اذان به په دغه مشاهده باندې ویلې کېدلو او علما به دا خبره کوله چې تاسو د اذان نه 20 منټه مخکې روژه بندوئ، ځکه چې د دې مشاهدې نه په حساب په اعتبار سره 20 منټه مخکې سحر شوی دی، او نن سبا چې کم اذانونه او نقشې رایج دي نو پای کې نقشې جوړې دي په هغه حساب په اعتبار سره 18 درجې زیر افق ته چې کله انور راورسي نو په هغه حساب سره نقشه جوړه ده. نو د دې د وجې نه اوس چې څنګه د سحر اذان وشي نو بس ګویا چې دغه ټیم د هغه ټیم دی چې د دغه ټیم پورې خوراک سکاک جایزو دی نه پس بیا نه دی، هغه 20 منټه چې کم مخکې مونږ بندول هغه ته ووتو. البته یو منټ یو نیم منټ 2 منټه که سړی مخکې د دې نه خوراک سکاک بند کړي نو دا غوره ده. او دغه شانتي د روژه ماتي په وخت کې د روژې ماتول خو د نور په پریوتلو سره دي، څنګه چې نور پریوتو نو بس روژه ماتول دروش. اوس عام طور داره چې زمونږ په دې علاقو کې غرونه دي، په دې کې مونږه د نور پریوتل مونږ خو دغه اینو چې د غر نه پناه شي، د غر نه پناه کېدل دا د نور پریوتل نه دي، نور پریوتل د ځمکې د سطح نه لاندې کېدل دي. نو هغه عام طور زموږ په جوماتونو کې چې کم نقشې علماو لیکلي دي دا په دغه حساب سره هغوی کړاو کړی دی، دا یې لیکلي دي. نو دغه نقشې ته به کتلی کېږي او روژه وماتولی کېږي. د روژې د ماتولو د اذان سره څه کار نشته دی چې خلک به چې نو اذان ووایي ته بیا روژه ماتې، بلکې د ټیم سره یې کار دی. او فرمایي چې که یو منټ یو نیم منټ 2 منټه سړی په دغه ټیم کې دوا وکړي، ځکه دغه دوا د قبولیت ډېر ښکلی ټیم دی، دغه ټیم کې دعا قبلیږي. نو که دغه ټیم مونږه یو منټ یو نیم منټ یعنی ټیم وشو د ګړۍ په حساب سره ټیم وشو، خو یو منټ یو نیم منټ 2 منټه مونږ دوا وغواړو چیرې دا خبره یقین ته ورسي او هسې نه چې مونږ د ټیم نه مخکې روژه ماتو کړو احتیاط دپاره، دا ښه خبره ده. نو فرمایي چې تاسو خوراک څښاک د شپې کوئ او تاسو جما هم کولی شئ د سحر د راختلو پورې، ثم اتموا الصیام، او بیا چې سحر راوختلو پیشمنۍ وشولو اذان وشولو نو بیا تاسو پوره کوئ دا روژه الی اللیل د شپې پورې، یعنی د نور د پریوتو پورې دا روژه تمامه کوئ. په دې کې دغه 3 کارونه مه کوئ: خوراک، څښاک او مباشرت. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. په دې کې د روژې د آخرنۍ 10 ورځو جدا حکم ذکر کړی دی چې کله یو سړی پای کې اعتکاف ته کینی د لپاره یو حکم خاص بل دا دی چې کم د روژې په شپه کې د 3 خبرو اجازت ورکړلی شوی: خوراک، څښاک، مباشرت. نو کم سړی چې اعتکاف ته کیني د ده نه به دغه یو سهولت هم ختم شي، مباشرت پکې دی بیا نشي کولی. فرمایي چې تاسو مباشرت مه کوئ په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې. تلک حدود الله، دا پولې د الله دي، دا د الله د احکاماتو پولې دي.
نو فلا تقربوها دې ته نږدې کېږئ ما. دې کې یو خاص حکمت دی. عام طور باندې په روژه کې چې کله روژه وي نو خوراک سکاک منه دی، مباشرت منه دی. یو سړی هسې خوله کنګالوي نو په خوله کنګالول خو روژه نه ماتېږي، لیکن بار بار خوله کنګالول دا دی هغه د سکاک هغه پولې ته نږدې کېږي، د پولې خواله ځي. نو په دې کې دا خطر ده چې هسې نه چې د اوبه تېرې شي، نو دا مکروه دی. که بار بار سړی هسې خوله کنګالوي دا مکروه دی. یا یو سړی هغه د خوراک شی رالي او شخوند پې وهي او پستی او بیا غوزارئ، نو دا هم لکه دی د الله تعالی دغه پوله چې د خوراک نه منع کړلی شي د دې هغې ته نږدې کېږي، دغه مکروه دی. یا بیبي ده، د بیبي سره ناسته ملاسته ده او لبې دي، نو د هغې خو جواز شته دی، صرف د مباشرت نه منع ده. لیکن دغه لبې چې دي دا هم چون کې پولې ته نږدې کېدل دي، هسې نه چې دی په دغه لبو کې بیا د حد نه کراس حد نه واوړي، نو دغه هم په روژه کې یعنې دا مکروه دی. دغه لمس بوس او کنار چې ورته وایي دا هم چې نه په روژه کې د دغې وجې نه منع کړي دي چې دا د الله تعالی پولو ته نږدې کېدل دي. کله چې سړی دې ته نږدې شي دی خود به خود بیا په ګناه کې واقع کېږي. نو فرمایي کذالک دارنګ یبین الله بیانوي الله تعالی آیات خپل آیاتونه للناس د خلکو دپاره لعلهم یتقون شاید چې دوی ځان وساتي د الله تعالی د نافرمانۍ نه او په دوی کې د دې ځان ساتلو د وجې نه تقوا راشي. احل حلال کړلی شي ده لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام شپه د روژې الرفثو دپاره د نزدېکت الی نسائکم بیبیانو خپلو ته هن دوی لباسن لباس دی لکم ستاسو دپاره وانتم او تاسو لباسن لباس یې جامه لهن دوی دپاره علم الله معلوم الله تعنکم یقینا تاسو کنتم یې تختانون خیانت کوئ انفسکم په ځانونو خپلو کې فتاب علیکم نو رحم وکړو الله تعالی په تاسو باندې وعفا عنکم او معافي کړې ده تاسو ته د دغه ګناه ستاسو فالآن نو اوس باشروهن کوروالی کوئ د دوی سره وابتغوا او لټوئ ما هغه کتب الله چې لیکلي دي الله تعالی په تقدیر کې لکم ستاسو دپاره الوعد وکلو او خورئ واشربو او څکئ حتی تر دې پورې یتبین چې واضح شي لکم تاسو ته الخیط الابیض تو تار سپین من الخیط الاسود د تار تور نه من الفجر د سحر نه ثم اتموا الصیام نو بیا پوره کوئ تاسو روژه الی اللیل د شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو کوروالی مه کوئ د دوی سره وانتم عاکفون فی المساجد او تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې تلک حدود الله دا حدونه د الله دي پولې د الله دي فلا تقربوها نو مه نږدې کېږئ دې ته کذلک یبین الله دغه شانتې بیانوي الله تعالی آیاتي خپل نښې آیاتونه للناس د خلکو دپاره لعلهم یتقون شاید چې دوی پرهیزګاره شي